نن د ځمکې په سر چې څومره اسلامي ممالک دي چا دا او نوی او نه مواورېده او نه اخبار کې او نه په ریډیو باندې چې فلانی ملک فلانی کافر ملک ته د اسلام دعوت ورکړي. دا اوس موږ د پاره څومره د رسوایۍ خبره وه چې نن یو عرب مسلمانان دی په ځمکه باندې یو عرب نن یو عرب مسلمانان د کعبې د تحفظ د پاره امداد چې دی هغه د امریکې نه غواړي. امریکې ته وایي چې ته راشه او ته د دې پاکې خاورې حفاظت وکړه. نن دا د امت مسلمه د پاره ډیره لویه د شرم خبره نه ده. دینه زیات رسوایی به د یو اسلامي دنیا د پاره بله څه کېدی شي. بیا تاسو دې ته وګورئ چې نن یو سړي ته تمام کافر ملکونه یو دي، ځکه چې دنیا کې حکومتونه خود کافرو ملکونو زیات دي. نو تمام کافر ملکونه دا ټول یو دي او بیا شپږته که برای نام مسلمان ملکونه دي هغیم د حمایت اعلان د امریکې وکړ. داغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې مونږ کې ایمان نشته، مونږ کې دین نشته. مونږه کې که ایمان وې نو نن هغه کربلا چې دا ټوله دنیا یې مني، هغه امام حسین چې دا ټوله دنیا مسلمانان یې مني، د دې کربلا په خاوره 72 کسان د امام حسین او زرګونه فوج د یزیدو. امام حسین 72 په دې میدان کې قربان کړ او د یزید د طاقت په مخ کې سر ټیټ نه. نن اصلی حسینی کا کېدی شي نو صدام حسین دی که نه دی؟ نن ورشه د هغه په ملک کې وګوره، ماسپخین مونځ یو جماعت کې کوي، مازیګر بل کې کوي، ماښام بل کې کوي، ماسخوتن بل کې کوي. یو زوی دی هغه ورسره یې پلار یې په مونځ ولاړ یا زوی دا پلار سپی لګیایي. کولاو ګرځي لکه د سپایانم ځان پټوي. نو نن ماته اصلي حسینی ایمانی درته وایم چې هغه صدام حسین ښکاري چې په دغه ځمکه امام حسین د یزید په مخ کې سر ټیټ کړی نه و او نن په هغه ځمکه صدام حسین د امریکې په مخ کې سر نه ټیټوي. نن زما ملک روان دی امن مشن باندې. نو امن مشن باندې هغه ملکونو ته تزیه لګیا ہے چې کوم ملکونه آلریډي د امریکې مرګري دي. هغه ملک تزیه چې هغه فلحال د امریکې مرګري دي. مونږ باندې څه ده؟ مونږ باندې دا ده چې جی مونږ باندې پلانې تکلیف راغلی نو مونږ سره عراق امداد نه دی کړی. نو د دې خدا معنا شو چې خبره د اسلام نه ده، خبره د ذاتیاتو ده او د بدل ده کنه. ٹھیک شي خبره خو د مسلمانای نه شوه. بای مونږ باندې پلانی ځای کې تکلیف راغلی او مونږ سره عراق امداد نه دی کړی، پلانی ځای کې تکلیف راغلی او مونږ سره عراق امداد نه دی کړی، پلانی ځای کې روټای نه وه مونږ له عراق روټای نه ده راکړې. د دې دا معنا چې اوس په ده تکلیف راغلی دی نو مونږ امداد نه کوو، نو ته تې بدله لې. دا زمونږ صدر هم دا خبرې کوي او زمونږ دا
ریګمال کړي وزیر اعظم داوم دا خبرې کوي. تاسو خیال راغی ته په امن میشن چې روان وې نو تا فوجونه سره لېږل هلته، اوس قوم له په سترګو کې خاورې اچولو دپاره دا ډېر بېغیرت قوم، ډېر ذلیل قوم، ډېر بے حیا قوم، قوم له په سترګو کې خاورې اچولو دپاره وایي چې ما د مکې او مدینې حفاظت له خپل فوج لېږلی. صدام حسین وایي چې په مکه او په مدینه باندې که زما ګولی په هوا تېره شوم نو زه به ځان شوټ کړم، خو هغه ځای به نه پرېږدم چې کوم ځای تا انګریز کېنولی دی، هغه ځای به نه پرېږدم. نو نن راته چا وایي چې هلته علماو فتوا ورکړه د صدام حسین خلاف د جهاد کولو، که نه جي؟ نو ما ورته وایي چې درباري ملیان خو هر ځای کېږي. بله ورځ یو درباري ملا په ډیرو کې فتوا ورکړې وه د وزیر اعظم د پالیسي په حق کې، په ډیرو کې ورشئ واورئ چې ډیرو کې سال داغه شوی. نو دا درباریان خو هر چېرته دي. په امام حسین د قتل فتوا مونږ غوندې خلکو ورکړې، یزید سره هم ملیانو، یزید سره هغوی ورته وایي چې دا باغي دی او واجب القتل دی او ویې وجنه. نو درباریان خو هر ځای کېږي. بیا مونږ هغه مزاج نه یو چې سړی مړ شي او په قبر کې کېږدي 14 سنې راته پته وي چې د ده نه لوی ارامي بل چېرته نه و. 14 سنې راته پته مونږ د هغه په قبر باندې الحمد او قل هو وایو که نه، تبارک الذي پې وایو که نه، بیا د زیارت په ورځ ورپسې ختم کوو که نه کوو، 3 سپارې ورپسې بخو که نه بخو. نو دا خو هر چېرته یي، هر ځای کې. تاسو خیال راغی پرون راته چا وایي د لاهور شاهي مسجد خطیب داسې ویلي او داسې، مال هغه به داسې او داسې ولې نه وایي؟ د جماعت امام دی، حکومت والا 20 ګریډ ورکړی دی، 20 ګریډ. په 20 ګریډ کې د لاهور د شاهي مسجد امام د 20 ګریډ افسر دی. نو هغه به د دې ډولکی نه غږوي نو د چا به غږوي؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې د صدام حسین انشاءالله خدای مل دی. تر اوسه پورې پرونه خبره درته کوم چې چا ټول عراق لیدلی دی او ترې راغلی دی، پرونه چې صدام حسین ټول ژوند کې 1 ګنټه فضول نه ده تېره کړې. په لکونو بورۍ د شګو ډکې هغه د صدام حسین په ایرپورټ پرتې دي او د هغه بورو لاندې د ده د هوایي جهازونو اډه ده. د ده تر اوسه یو جهاز نه دی پرېوتی او نه ضایع شوی دی. دا کوم ملک چې وایي دا د امریکې ټټوان دي، تر اوسه د امریکې 300 نه زیات وغورځول. لوی خبر دا دی چې هوایي د بحري بیړه هم ورته والې ده. په هغه بورو چې د امریکې میزایل راوغورځېږي نو خلاص نشي، چې خلاص نشي دوی راوچت کړي او فټي کړي او بیا یې په دوی ورلړه کړي. دا ستاسو عقل مني؟ نن 9مه ورځ ده 12,000 حملې د هوایي جهازونو په عراق باندې وشوې، 12,000 حملې، او هر حمله د 400 جهازونو به وه. اوس پکار داو چې بغداد زما د دې تلی غوندې میدان وی که نه، پکار دا وکنو. او صدام حسین وایي چې زما لا غوږ هم نه دی راپېدلی، ما هغه طاقت خو لا پاتې دی. اوس امریکا دا اریانه ده چې دې صدام حسین هغه فوج چې په خاص وخت کې بیدار او باسي چې دا یې پټ کړی کم ځای دی، ځای ورته نه معلومیږي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دا الله نوم یې اغستی دی، ما خو نه لیدلی دی نه مې کتلی دی،
نه بغداد ته تلم، عرب ملکونه مې لیدلي، بغداد ما نه دی لیدلی. خو زه په خدای قسم درته خورم چې په دې فوټو کې مې دا لاسونه داسې په دعا لیدلي دي که نه، چې دړنه مې ورته دعا وځي چې خدای د ده ملا خو مه خړوه. دړنه بادشاهان او داسې دعا، دا دواړه لاسونه یې داسې کړي دي لکه دا یو ډېر عاجز سړی چې دعا کوي. زمونږ دا خویا مخي چې دعا کوي دي داسې کوي. کوي که نه کوي؟ دا داسې کوي. هغه داسې کړي په ګوډو ناست دی او داسې کړي. هغه لاسونه د عاجزو خلکو د دعا غوندې کړي. نو دې لاس کې به خدای ورته ډېر خیر اچوي انشاءالله. دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ دین دی. بیت الله شریف زمونږ ایمان دی او زمونږ مذهب دی. مدینه منوره زمونږ ایمان دی او زمونږ مذهب دی. انشاءالله هغې ته به تعرض نه کیږي او نه به هغې ته خدای نوبت راولي. درې خبرې دي. امن میشن باندې ته چې کوم ملکونو ته تلې ماما مونږ خطا کوه ما. درې خبرې واضح. صدام حسین اوس هم وایي چې کویت نه زه په دې ټکي فوج وباسم، خو اسرائیل چې کوم یهود دي هغوی د بیت المقدس نه فوج وباسي. زما قبله اول چې د کوم ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته تللی و هغه د یهودو په قبضه کې دی. ته د هغې نه فوج وباسه. امریکا دې د سعودي نه فوج وباسي، زه د کویت نه فوج وباسم، قبضه پې نه کوم. خلاصه خبره ده. نو امن میشن دې ته وایي. زمونږ دا بزرګان چې دي د دې خبرې تاسو اورئ. مونږه ما ورته خط لیکلی و صدام حسین ته چې ته فورا د کویت نه دغه وباسه، فوجونه وباسه. مخکې ورپسې دي څه لیکلي؟ ورپسې څه نه کور دې وران شه، ورپسې خو به وایه که نن د عربو بچی کباب په اسرائیلو چا کړه؟ امریکې نه دي کړي. د فلسطین مسلمانان کباب چا کړه؟ اسرائیلو نه دي کړي. اوس بل د آرام توپ چال ته وګورئ د امریکې بل. په اسرائیلو خدای لګیا دی میزایل یې ورغورځوي که نه. اوس هغې اسرائیلو ته جولی غواړئ چې تاسو حمله ونه کوئ. که تاسو حمله وکړه دا مسلمان ملکونه به زما د ملګرتیا نه کټ شي. دا بل د آرام توپ چال وګوره. نو عزیزانو هغه لوبه د شیطانت نه ده پاتې چې زمونږ په دې ملک کې امریکا کوي نه، او مونږ یو انتهایی امریکا نواز. مونږ د امریکې امدادونو وړاندې کړي یو او د امریکې امدادونو تباه کړي یو، او نن پاک سرزمین باندې د امریکې بربنډې جنکۍ د مسلمان قوم د بې اتفاقۍ د لاسه ګرځي. د کویت مسله د مسلمان مسله وه. د مسلمان مسله د مسلمان ملکونو فرض و چې هغې حل کړی وی. په دې کې د امریکې څه کار دی چې امریکا پکې راتله. اوس بنیادی خبره بله واورئ اخیری. کویت معاهده شوې وه د امریکې سره چې دا د تیلو کوی به زه تاله در کوم. په لیز یې ورکړي دا کوی به تاله در کوم. 1,000 کوی باندې امریکې قبضه کوله او دلته خپله اډه جوړوله. صدام حسین وی چې دې ځای کې د امریکې اډه جوړه شي د مسلمان بیړه به تباه شي، امریکا به راشي د مسلمانانو په منځ کې به کېږي. اوس خو 14,000 میله ترې لرې ده که نه، بیا به راشي د مسلمان په منځ کې به د امریکې اډه